کابل کې نیول شوي 4 ښځینه فعالانې بیرته خوشي شوي دي. له افغانستانه وروستي راپورټونه وایي پروانه ابراهیم خیل او 3 نورې مدني فعالانې چې څه موده مخکې په کابل کې په یوه مظاهره کې د ګډون په تور نیول شوې وې بیرته خوشي شوي دي. په دې ډله کې تمنا زریاب پریاني، پروانه ابراهیم خیل، مرسل عیار، زهرا محمدي، یو شمېر نورې ښځې شاملې وې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په یو ټویټ کې ویلي چې 4 ښځینه فعالانې خوشي شوي دي. یونما وایي ملګري ملتونه د هغه هڅونکو راپورونو هرکلی کوي چې وایي 4 بېدرکه شوي افغان ښځینه فعالانې چې ځینې یې له څو اونیو راهیسې ورکې وې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي. د دوی خوندیتوب خورا مهم دی. یونما به د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. بل لور ته د افغان ښځو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري ادعا کړې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې چاپې پر مهال د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 تنه نیولي دي، خو د شپې وروسته یې خپل ټویټ لرې کړی دی. طالبانو د خوشي شویو ښځینه مدني فعالانو د نیونې په اړه هم تر دې دمه څه نه دي ویلي او تل یې رسنیو ته ځواب دا و چې دا مېرمنې له دوی سره نه دي، خو د دغو مېرمنو کورنیو او نړیوالې ټولنې یې د لادرکۍ پړه پر طالبانو ور اچوله او له دې ډلې یې په کلکه د دغه فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کوله. افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته ډېری ښځې په کورونو کې ایسارې دي او خپلو دندو ته نشي ستنېدلی. یو شمېر افغان مېرمنو پلازمینه کابل او ځینو نورو ښارونو کې د طالبانو د چلند پر ضد احتجاجونه هم وکړل. نړیواله ټولنه هم له میاشتو راهیسې پر طالبانو ټینګار کوي چې باید ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.